حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د شعبان د میاشتې ورځې او تاریخونه شمارل ډیر اهتمام به کولو، یاد به ساتلو ځان ته چې دومره اهتمام به د نورو میاشتو تاریخونو نه کولو. بیا به چې د رمضان د میاشتې میاشت ښکاره شوه نو بیا به یې روژه نیوله، او که ښکاره به نه شوه په 29 د شعبان نو بیا به یې 10 ورځې د شعبان پوره کولې. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې مطلب د دې حدیث دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان مبارک د میاشتې اهتمام د وجې نه د شعبان میاشت کتله، بیا به هغه تاریخونه ورځې به یاد ساتلې، اهتمام به کولو، کوشش به کولو چې کله به 29 د شعبان شو نو که د رمضان میاشت به ښکاره شوه سبا به روژه نیوله، او که میاشت به ښکاره نه شوه بیا به 10 د شعبان پوره کړي، هغې نه بعد به روژه نیوله. نو موږ او تاسو هم پکار چې د نبي علیه السلام په طریقه باندې هر یو عمل وکړو، ځکه زموږ اعمال چې د نبي علیه السلام په طریقه نه وي هغه اعمال الله ته قبول نه دي. لکه څنګه چې د مونځ وخت داخل شوی نه وي مونځ نه کیږي، دغه رنګې د روژې دپاره د روژې میاشت کتل ضروري دي. نو ته به داسې نه کوې چې اوسېږي په یو ملک او بل ملک خلکو اعلان وکړي وغیره، ته وایي چې هغه سره روژه نیسم، هغه سره اختر کوم. نه، چې ته په کوم ملک کې اوسېږي د هغه ملک د علماو فیصله به مني. په تا دا لازم ده چې ته کوم ملک کې اوسېږي هغه ملک کې علماو شورا ده، کمیټي ده معتمده، اکثر علما جمهور علما په کوم شي عمل کوي ته به هغه کوي. ته به ځان نه مفتي او قاضي نه جوړې چې هو پلاني ځای کې روژه ده، هو پلاني ځای کې اختر دی، دا به نه کوې. نه، ته چې په کوم ملک کې اوسېږي د هغه ملک د علماو فیصله به مني. لہذا د روژې دپاره قانون او دارنګې ضابطه اصول دا دي چې موږ او تاسو به میاشت ګورو، په کتلو به د روژې میاشتې په کتلو سره به روژه شروع کوو او په کتلو سره به بیا اختر کوو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.